په پېښور کې د یو بل قیدي داستان واورئ. دغه قیدي چې خالد نوم دی او بالکل د رګو بای په شان دی. رګو بای به تاسو پیژنئ چې هغه هم قتلونه کړي وو او بیا هغه د پېښور په سنټرل جیل کې و چې هغه اوس خلاص شوی دی یا رها شوی دی. هغه چې خلاص شوی دی خو د ده شکل ته چې خلک ګوري نو ډېر خلک پیدا شوبه کوي چې دا د هغه رور دی. خو اوس به تاسو سره دا تفصیل شریکوو چې د داسې څه کړي دي، داسې څه غلطي کړې ده یا داسې څه جرم یې کړی دی چې دا په دغه جرم کې راوړل شوی دی. درنو دوستانو، کله چې د ده نه خبرې اخیستل کېږي یعنې د ده نه انټرویو ریکارډ کېږي نو ده په خپلو خبرو کې دا اعتراف کړی دی چې ما په خپل رور باندې ډزې کړې وې او ما خپل رور قتل کړی دی. خو دا په خپلو خبرو کې وایي چې زما اراده دا نه وه چې زه خپل رور قتل کړم، بلکې ما هسې په کور کې یرول کول، یعنې ویلې چې زموږ په کور کې لانجه جوړه وه او دغه لانجه یې د ورندار د لاسه جوړه وه. نو ده ویل چې ما هسې یرول کول، خو هغه ګولۍ په رښتیا وچلېدلې او هغه رپټو په دې وجه باندې په خپل رور باندې ډزې کړي دي او هغه یې وژلی دی. یقینا چې دا خبرې ډېرې زیاتې افسوسناکې وي، دردونکې وي. د ده په باره کې دا هم ویل کېږي چې دا د رګو بای رور دی. خو قدرمنو دوستانو، دا د رګو بای کوم سکه رور نه دی، بلکې دا د هغه داسې هم شکل غوندې معلومیږي. خو ده چې کوم جرم کړی دی دا جرم هم یقینا چې ډېر زیات لوی جرم دی چې خپل رور راپاسي او بل رور وجني. بیا هغه مړ شوي رور سخر یې په ده باندې اف آی آر کړی دی، دی نیولی دی او د نیولو نه پس یې بیا د سنټرل جیل ته راوړی دی چې په ده باندې قید ختلی دی، یعنې 302 دفعه ده په ده باندې. او دا اوس دا سوالونه کوي چې ما ته دې معافي وکړي، د خپل ورندار نه هم معافي غواړي او د ورندار د پلار نه یعنې د خپل رور د سخر نه هم معافي غواړي او وایي چې ما ته معافي وکړئ. خالد خان په اصل کې د افغانستان دی او دوی ډېر مخکې پاکستان ته مهاجر شوي وو. په پاکستان کې په حیات آباد کې زندگی تېروي، خو اوس مهال دا په سنټرل جیل پېښور نیو بلاک کې دی. نو درنو دوستانو، وخت په وخت داسې دردونکي حالات موږ وینو، داسې خبرونه ګورو، خو بیا هم زموږ پښتانه د دې هر څه نه عبرت نه اخلي. پکار ده چې د دې هر څه نه عبرت واخلي او بیا دپاره هېڅوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي او قدم اوچت نه کړي.